اطلاعات کلتور وزارت سره دا همکاري ده. دا کم تحقیقات چې سوي دي دا به منظم سي، منسجم به سي، دوی ته به یې وسپارو، دوی به د هغه نه سالمه استفاده وکړي. که زموږ څه متخصصین په کار به هغه به ورکړو، د هغه نه به سالمه استفاده وکړي. د معادنو وزیر صاحب ما ته په خوله ویلی دي، وایي زموږ ضرورت دی، انجینرانو ته مو ضرورت دی، خارجي خلکو ته مه مجبوره کوئ، تاسې همکاري وکړئ، موږ ته خلک راکړي. د انکشاف دهات وزیر صاحب هغه چې ډیمونه جوړوي، بندونه جوړوي، زموږ ستاسې انجینر ته اړتیا لري، دا هوډ لري، هغه وایي زه خارجي سړی نه کوم، خارجي که راځي هغه په افغانستان کې مزدور زما انجینر به خپل داخلي سړی وي، زه خارجي سړی دلته مسؤل نه ټاکم، خپل استاد دلته مسؤل ټاکم. نو قدرمنو تاسې د خپله وړتیا پر کار واچوئ، د مسؤلینو اعتماد پر ځان باندې حاصل کړئ، د نظام اعتماد پر ځان باندې راولئ، خواري وکاږئ، تکلیف پر ځان تېر کړئ، تر څو دا وطن د دې مشکلاتو څخه غني سي. او په مجموع کې غټه خبره دا ده چې د افغانستان دا مظلوم ولس هغه ساه واخلي، د ارامۍ ساه وکاږي، نور دا مالیاتي بوج په کراره د دوی د ذمو څخه فارغ سي. د دې پر ځای چې موږ د دوی څه غواړو دوی ته یې څه ورکړو، دغسې حالت ته وګرځېږو.